مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مجد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحث أو معلومات تقریبا پای ته ورسول. محترم ورونو، پنځلسمه او اخیره ماده، ایمان د کامیابی سبب دی. که ایمان نه وای صحابه کرام ولی خندق کندي، که ایمان نه وای ولی په خندق کې قربانی ورکولې، که ایمان نه وای ولی په احد کې ځانونه و مرګ ته سپارل، که ایمان نه وای ولی د حدیبیه صلح قبلول، که ایمان نه وای سمیه رضی الله تعالی عنها ولی وجل کېده، که ایمان نه وای داسې نور ډېر کارونه دي چې نه به کېدلی. ورونو، هر هغه څوک چې په اسلامي ملکو کې نهضت او ترقي غواړي او دا یې عقیده وي چې دین او ایمان خپل ځان ته جلا ځای لري، په دنیوي امورو کې د دین او ایمان خبرې پرېږده. هغه څوک د دغه منطقو د افرادو یا د خپل ملت په حقیقت نه پوهیږي. د اسلامي ملکو افراد یا امت مسلمه بې له یوې ژبې په بل څه نه پوهیږي چې هغه د دین او ایمان ژبه ده. هغه مهم شی چې د اسلامي ملکو د افرادو که نر دي که ښځې، که لویان دي که کوچنیان، په وجدان او ضمیر کې ښخ او پروت دی، د هغه نوم ایمان دی. که ته غواړې چې ترقي راولې او ملت ته په خطاب کې ووایې موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقۍ دپاره کار وکړي، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري، ځکه د دغه کار دپاره کم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نسته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایي بې سوادي ورکه کړي چې اجر او ثواب حاصل کړي، ځکه په زراعت سره آباده کړي، الله جل جلاله به اجر او ثوابونه درکړي. کوچنی کوچنی فابریکې راوړي، د وطن څخه بیکاري او غریبي لرې کړي، الله جل جلاله به در باندې ورحمیږي. د دغه خطاب نتیجه مثبته او ایجابي ده. که د ایمان د ترقۍ څخه جلا کړي پوسه چې کامیابي لاسته نسي راوړلی، او دا شی په کلو کلو تجربه سوی دی. موږ داسې یو قوم یو چې الله جل جلاله په ایمان سره معززه کړي یو. که موږ نهضت او ترقي بې له اسلامه په بل شي کې وغواړو، الله جل جلاله به مو ذلیله کړي. دا زما قول نه دی، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول دی. که څوک د هغه د نظر څخه مخالف نظر لري،
هغه سهو او خطا دی. جن زموږ د رب عز وجل د طرفه زموږ ساتونکی او زموږ کامیابه کوونکی دی. الهي دین الله جل جلاله د دې دپاره نه دی نازل کړی چې موږ ځینې وبېرېږو یا د موږ بدبخته کې. نو ځکه موږ وایو چې و دیني خطاب او بیانیو ته باید ترقی ورکول سي. دا هغه 15 ماده یا نقطې وي چې موږ یې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه په اختصار سره را استلای سو. نو اوس دغه سیرت تر اوریدلو یا مطالعه کولو وروسته ستاسو څخه څه غوښتل کیږي؟ فقط دوه شی باید عملی او په ځان کې موجود کې. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر زیات او شدید محبت، داسې محبت چې ستا زړه او وجود ټول په ډک وي. تا چې اوس دغه ډیر شمیر فتې واورېدې یا دې په دغه لوی حجم سره د سیرت کتاب مطالعه کړي، آیا ستا زړه ته لار ونه کړه؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت په زړه کې ځای ونه نیوي؟ دا معقوله نه ده. که ستا زړه ډبره نه وي، خامخا دې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محبت احساس پیدا شوی دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر خوښ لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله ونفسه التي بين جنبيه. یعنی تر هغو پورې د چا ایمان پوره او کامل نه دی چې زه د ده تر کورنۍ، د ده تر اولادو، د ده تر مال او د ده تر ځان و ده ته خوښ نسم. نو موږ مسلمانان باید خامخا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اندازه سره خوښ ولرو چې تر دغه ټولو شیانو راتیر وي. او دغه محبت د پاره ستا کومک کوونکی په دقت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اوریدل دي. دوهم دغه اوسه څخه ته باید په دې فکر کې سې چې زه باید په مځکه کې اصلاحات راولم، ځکه ته د رسالت خاوند یې، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت یې او دغه رسالت ستا په غاړه کې امانت دی. وګوره، په هر شي کې چې ته مهارت لرې، په هغه شي کې د مځکې او انسانانو په اصلاح پسې سه. زما مقصد دا نه دی چې ټول خلق دي شرعي او دینی تعلیم وکړي، بلکې دا د ځینو متخصصو علماو کار دی. که هر یو په شرعي علومو مشغوله سي، دغه نور کارونه به وچاته پاتې وي. هر یو باید په خپل قدرت او مهارت کې عمل وکړي. هو د دین څخه باید دونه زده کړه سي چې خپل دین وپیژني او خپل اعمال د شرع سره موافق اجرا کړي، حق او باطل سره وپیژني. خو تعلیم، صحت، زراعت، تخنیک او داسې نور علوم هم باید ولرو چې امت مسلمه پر خپلو پښو ودرو او د مځکې په اصلاح کولو سره مو د خپل رب جل جلاله عبادت کړی وي. که د رسالت د رسولو په نیت سره ته ژوند وکې، ان شاء الله په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې. هغه کسان چې د رسالت د رسولو د پاره ژوند کوي، هغه به په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. هو ټول امت د تراویح لمونځ کوي، ټول امت د قران مجید تلاوت کوي، ټول امت ژړلي دي او دعاوې کړې دي. خو په جنت الفردوس کې به څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي؟ هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر محبت لري، او هغه څوک چې د رسالت پر رسولو کې ډیر زیار او زحمت باسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته د رسالت رسول د علیه الصلاة والسلام د امت پر غاړه امانت دی. ورونو،
ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه په اختصار سره دغه 15 ذکر شوی ماده راوېستلې. ته باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې اندازه سره خوښ ولرې چې په هر قیمت سره چې وي د مځکې د اصلاح دپاره حرکت در پکښې موجود کې. ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت وبوله او د هغه پر لار رهیسه. الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد. محترم ورونو، د ویلو د پاره ډیر څه لرم، خو تر دغه زیات اوږدوالی لازم نه بولم او دغه بحث به په شکر او مننه سره پای ته ورسوم. شکر او مننه د هغه چا چې دغه عمل د پوره کولو او کامیاب کولو د پاره یې زما کومک او مساعده کړې ده. خو اول او تر ټولو لوی شکر د هغه الله سبحانه و تعالی شکر دی چې موږ ته دا راښولي دي چې د خلقو شکر ادا کړو. مګر موږ نسو کولای چې د رب عز وجل الملك العظیم تر شکر څوک د مخه کو. زموږ رب هغه الله سبحانه و تعالی دی چې قسم قسم نعمتونه را کړی دي. دا هغه رب عز وجل دی چې دغه سیرت د لیکلو او بیانولو قدرت یې راکړي. دا دونه لوی نعمت دی که زه ټول عمر وخپل رب ته سر پر سجده کښېږدم بیا یې هم شکر نسم ادا کولای. او دا مې خوښه ده چې زه په دغه عمل د خپل رب عز وجل سره ملاقسم او د قیامت په ورځ ورته ووایم یا رب زه عنایت الله خو دغه دی د ډیرو ګناهو سره سره درته راغلم، مګر دا امید لرم چې دغه عمل مې قبول کړي او زما په نیکیو کې را حساب کړي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا بكرة واصيلا. او تاسو هم د خپل رب عز وجل شکر او حمد ادا کړئ چې دغه پاک سیرت د اوریدلو یا مطالعه کولو قدرت یې درکړي. په والله په دغه سیرت پوهېدل او د هغه زده کول الهي لوی نعمت دی چې د هر چا نه دی په نصیب سوی. او دوهم شکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ورونو په والله دا ممکنه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه کسانو ته شرا وکي کم چې پر د علیه الصلاة والسلام یې ظلم کاوه، عذابونه او آزارونه یې ورکول، د علیه الصلاة والسلام سره جنگونه کول او د صلی الله علیه و آله وسلم په شرا دي هغه قومونه او ملتونه نیست او نابود سي. مگر نبی الرحمه رؤوف او مهربانه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا نور تکول. دا ولی ځکه چې زه او ته مسلمانان او مؤمنان راووځو. الله جل جلاله دې زموږ د طرفه د خیر بدله او جزا درکړي. یا رسول الله تا صبر کاوه، هغه آزارونه او تکلیفونه دي د دې دپاره قبلول چې موږ مسلمانان راووځو او بیا ستا سیرت بیان کو، ستا په مبارک حرم او روضه کې لمنځونه وکړو، د کلام الله قرآن مجید تلاوت وکړو او بیا د الله عز وجل پر رحمت جنت ته ولاړ سو. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله خير ما جاز نبيا عن امته ورسولا عن قومه. یوازې دا نه چې موږ مسلمانان درته ووایو جزاك الله خيرا، بلکې پر ټول بشریت دا لازمه ده چې درته ووایي جزاك الله خيرا، ځکه ته وې چې ټول بشریت ته دي د نهضت او ترقی لارې وروښولې. ورونو تاسو پوهیږئ چې ټول عالم او بشریت چې په هر ځای او په هر دیانت سره وي و دې ته اړ او محتاج دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه زده کړه او تعلیم وکړي. د صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بشریت قوانین زده کړي،
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اداره، پلان جوړول، سیاست، حلم، صبر، جنگ، صلح او د ژوند ټول اخلاق زده کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، الله عز وجل ردی ډیر ډیر حمد او شکر وي چې ماته د دغه سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د پوره کولو د پاره ژوند، صحت او توفیق راکړي. تقریبا د 2 کلو راهیسې زه د دغه سیرت په لیکلو او جمع کولو مشغول وم او الله عز وجل دې زما څخه قبول کړي. محترم ورونو، که تاسې غواړئ چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه اعظمي فائدہ حاصله کړئ نو یې ډیر زیات واورئ. په یوه یا 2 واره اوریدلو سره د یادولو وړ فائدہ نشئ ځینې اخیستلی. زما په فکر او مشوره خو یې باید تر 100 واره زیات واورئ چې د خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عظمت پوه شئ. په داسې اندازه سره مو باید په حفظ او یاد کې پاتې وي چې څوک د یوې قصې سر درته بیان کړي، نوره پاته قصه ته ورته پوره کړې او کوشش وکړئ چې په خپلو اولادو یې پوره واورئ او پوره یې په یاد کړئ. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتاك المركز الصيفي فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم أتاك المركز الصيفي او تر ټولو غوره تعلیم اسلام بكفه الخيرات من الخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي 100.1 FM كندهار.